توماس ویسټ ویلي چې د افغانستان په اړه به تاجکستان کې سلا مشورې دوام لري. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي هیواد یې له تاجکستان سره په افغانستان کې د یو سوله ییز سیاسي بهیر په اړه همکاري لري. توماس ویسټ وایي د افغانستان د ښې راتلونکي په تړاو به یې له تاجکستان سره سلا مشورې دوام پیدا کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي دوشنبې ته یې د سفر پر مهال 2 ورځې له تاجک چارواکو سره په افغانستان کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. ویسټ ویلي چې د دغه سفر پر مهال یې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین، د سرحدي ګارد له مشرتابه او نورو مهمو چارواکو سره لیده کاته کړي دي. تاجکستان له افغانستان سره 1350 کیلومتره اوږده او تر ډیره غرنۍ پوله لري. توماس ویسټ ویلي تاجکستان له دې پولې خپل لوري ته د امنیتي ګواښونو ویره لري. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.